سلامونه امني کې هیلو داستانو خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست. تر دا مهاله مو ژوند په خیر یي. د خیره سره نن راغلي یو و تقسیم سکویر ته. نو تاسو ته به نن د تقسیم سکویر د هغې سي د استقلال سټریټ او ګلاټا ټاور د دغه درو ځایو منظرې به تاسو ته وړاندې کړمه. نو د ویډیو در اخره پورې زما سره اوسئ. نو درځئ چې پر روان سو د غونډه وخت دی. سره دا دی په تقسیم سکویر کې ولاړ یم. تقسیم سکویر بس دغسې غټ میدان دی. نو د دې شاوخوا ګرده د هوټلان دي، هغه سټنډرډ هوټلان دي چې د 4 سټاره پورې دغه لري، سټنډروالي لري. نو د هغې سې دغه جامع ده ډېره مشهوره. د هغې سې دا جمهوریت مونومنټ ورته وایي، دغه تاسې وینئ. نو دغه هم په دې هم ډېر مشهوره دی. د دې څه د هغې سې مخامخ چې اول ته روان شي د مومنټ وڅنګ ته دغه ځای دلته دغه دی، بیا پسې دا بیا استقلال سټریټ ورته وایي چې ډېره مشهوره ده. چې د استانبول یو ویډیو ګورئ نو دا خامخا پکښې کي. نو راځئ دغه به ډسکور کړو. دغه جمهوریت مونومنټ دی. دا نو اتاتورک د هغه څو انډوالان دي چې په پټي کې حصه اخیستې وه. نو د دوی په یادګار کې دغه مجسمې جوړې کړې دي. دا مجسمې په 1928 کې په روم کې جوړې شوې وې چې بیا د دغه شپ په ذریعه باندې درې راولاړ شولې. نو د دغه ځای څخه استقلال سټریټ شروع سي. دلته نو بس رقم په رقم رسټورنټونه شته او د هغې سې د برانډو په لحاظ باندې رقم برانډونه شته. نو بس دغه دوکانونه دي، هوټلان دي. او په تقسیم سکویر کې چې کوم هوټلان دي د هغه په بابت دلته ډېر ارزانه هوټلان شته. دا دي چې کوچني دي، هغه رقم سټنډرډ نه دي، خو بیا دا دي چې ریزنیبل پرایسونه دي، خلک ګزاره پکښې کولی شي. دا دي تاسې لیدای شئ دلته د دروم ورته وایي. تشکر له دا نو بس دلې د خوراک سامان دی. دلته نو بر هر یو خپل په مارکیټینګ مصروف دی نه. او دغه دوکان چې دی دا نو په ترکیه کې بیخي ډېر نوم لري. څو برانچونه لري، امید علي لري، په سلطان احمد کې لري. د هغې څخه د مین ځایو کې هر ځای دی خپل برانچ لري. دا نو د 1844 څخه دوی دا کار شروع کړ دی، یعنې د عثمانیه سلطنت څخه دوی را روان دي بیا تر اوسه پورې. دغه تاسې وینئ دا نو د دوی پیسټریانې دي رقم په رقم. او دا بیا د هغې څخه د خوراک سامان دی. تشکر. دا دی بیا او دا بیا هغه ډیزرټ چې دوی ورته وایي، خواږه شیان. دا نو رقم په رقم دی. په دې کې بیخي ډېر رسېدلي دي. دلې نو بس دا ګرده خارجان دي. په سل کې 80% ټوله خارجان دي. د دې ځای خپل خلک دونه نه راوځي. تھینک یو. نو دغه خلک یې ډېر فرینډلي دي. بس چې کیمرا ویني لاس ورته ښوري. او بل په نورو ځایو کې پر ماسکو باندې ډېره پابندي ده، معنا چې هغه د دوی خپل ترکان اوسي. دغه ځای چې د ټوریسټي ایریا ده، نو په دې کې پر د ماسکو باندې دونه دغه سټریک قانون نه اپلای کوي، نو ټوریسټانو ته دونه خاص غږ نه کوي. Hello, welcome.
Nereye ödeyeceğiz? Aynen. دغه بلډینګ چې تاسو وینئ دا پخواني تعمیرات دي چې پخواني تعمیر شوي دي. دلته نو بالا کیفې بارونه هره بلا شته. دا کوڅې هم په دغه رسټورانټو ډکې دي. دا نو بس پر دغه ځای باندې د استقلال سټریټ خلاصه شي وینې داسې ګرځي. دا بیا بله نرۍ کوڅه ده. دا نه بیا ګلاټاټا ورته ورځي. دلته نو دغه مخامخ کوڅه هم ورته راغلې ده ګلاټاټا ورته. هغه تاسې لیدای هغه هم راغلې ده ګلاټاټا ور داسې مخامخ دی ورته. وینې دا خلک ګرد ورته ولاړ دي بالا عکسونه اخلي په دا ځای کې. دغه ټیکټ بوت دی. دلته نو بس دا ټیکټان ورکوي چې خلک هلته لوړ وخیږي. ټیکټ نو تقریبا په 10 لیرې دی. په 10 لیرې ټیکټ دی. اوس به بیخي ډېر راشي. دغه لاین ګوره ګرد ورته ولاړ دی. تاسې وینئ دا ځای څه دغه ځای خیر دی. داسې نو بالا ځه 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 داسې مخ ته. دینو داسې ورته ولاړ دي کلابیل چې جمع کوي. دلته دومره رش دی چې لوړ به څومره راشي. نن به در تېر شو. په دغه ځای کې پروپوزلز یو عام خبره ده. نن هم یو څو دانې وسوله چې دغه هم د هغو څه یو دی. Nerede o? Hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Gerçekten çok ayrı geçiyor. İlan gel seni kaldırayım koyayım. Senin götüne yarram. نو دلته د یو څه معلومات د ګلاټا ټاور په اړه باندې دا چې د تقریبا په 1204 کې دی دغه شوی دی. 1204 کې دی جوړ شوی دی. بیزنطین جوړ کړی دی. د هغه بعد بیا په دې کې رقم په رقم چینجز راتلله. خو په 18 سنچري کې د اوټومن امپایر د وخت په 18 سنچري کې بیا حضرفن احمد جلیبی د دغه ګلاټا ټاور د هغه سره څه د مصنوعي پرو په واسطه د دې ځای څخه په اواز شو. نو بیا ولاړې اسکودر ته چې هغه د باسپورس ایشین سایډ دی. دا اوس زه چې ولاړم دغه چې دی یورپین سایډ دی. نو د دې ځای څخه په اواز شو اسکودر ته چې هغه په ایشیا سایډ کې راځي. نو په هغه وخت کې خلک ډېره اریانه شوه او دغه کیسه یا دغه کلیپ یې هم جوړ کړی دی. په فلم کې ورکړی و. نو اوس یې د ګلاټا ټاور د ټوریسټ لپاره خلاص کړی دی. بس د ټوریسټانو لوړ ورخیږي. د سره سه بس شاوخوا د ګرد استنبول منظره کیږي. هغه سر کې دغه چې خلک ولاړ دي بس نو د لې شاوخوا ګوري د استنبول د منظره څخه خوند اخلي. دوستانو د خیر سره د نن لوب بس د غونډه و
خدای دې وکړي چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی یې. نو دغه درې ځایونه وه چې ما ورته صاحب یې ښکاره کړمه او ستاسې سره ډېره په درنښت هیله کوم چې دا زما چینل سبسکرایب کړئ او د هغه سره سره هغه د بیل آیکن هم کلیک کړئ چې زما نوې ویډیو څنګه راځي نو تاسو ته به نوټیفیکیشن در رسیږي. نو بس موږ اوس ما ته راکړئ اجازت، په دعاو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.